اوس دا پته نشته چې زما او ستا د ژوند په دې کتاب کې څومره پاڼې اورېدلې دي. کیدای شي چې زما او ستا د ژوند مثال دا یې دا پاڼې ټولې اورېدلې دي او دې خو یو پاڼه دوه څو پاتې داسې هم کیدای شي. کیدای شي په منځ کې وو، کیدای شي په اوله کې وو، خو کتاب ګورې روان دی. د چا هغه ولاړ دی پاڼې اوري شئت ام ابیت، که غواړي او که نه غواړي خو پاڼې تېرېږي. نو دې کتاب کې ما ورته لیکل کوو، څه به کې کوو؟ لیکل په دې پاڼو کې هغه څه ولیکه چې سبا یې په لیدو باندې خوشحالېږي. سبا کوم ځای قیامت دی، ستا مرضي ده. قلم تا سره دی، کتاب تا سره دی، پاڼه تا سره ده، وخت هم شتي او په لیکلو پوهېږي هم، هر څه شتي. ولیکه پکې هغه څه چې ته په سبا خوشحاله یې، ولیکه پکې هغه څه. که ته دا غواړې چې زه ښکلی ښکاره شم، خصوصا زما دا خبره دې ځوانانو ته ده، نو ګوره په دې څوک نه ښکلی کېږي چې ته سهار ماښام بلیډ دې راغستی او د مخ نه یې تک شین یو دغه جوړ کړی دی او صفاکۍ را صفاکۍ، په دې څوک ښکلی نه ښکاري. ډېر راځه مقابله به وکړو چې کوم ځوان ږیره خریلي او کوم نه یې خریلي، دواړه به ودرو، خلک به فیصله وکړي چې کوم یې وبېږه ښکلی ښکاري. په دې څوک نه ښکلي کېږي چې ږیره خرې، او نه په دې څوک ښکلي کېږي چې ویښته د انګریزانو په شان جوړی. په دې څوک نه ښکلي کېږي چې کله دې په منځ کې پرېښودي، سیډونه دې لرې کړي دي، او کله دې سیډونه پرېښودي، منځ دې لرې کړی دی، او کله دې ودرولي دي لکه د بانګي دې دغه په شان، او د په ځان پورې خلک وخندول. په دې څوک نه ښکلي کېږي. ګورې نه څوک په دې ښکلي کېږي چې دی به میکپ استعمال کړي. او دا خبره خصوصا زما د زنانو ته ده چې ګورې په دې باندې څوک جنۍ نه ښکلي کېږي صرف چې هغه میکپ یې استعمالوي، او هغه ښکلي او ګرانې کپړې استعمالوي، او هغه دنګ بیزار او قیمتي سینډل او لوپټې او دا شین استعمالوي. په دې څوک نه ښکلي کېږي. که تاسو حقیقي هغه ډول غواړئ او زینت غواړئ، نو هغه د ایمان ډول دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته نصیب کړي.